د هرات د پاشدان بند پاتې چارې له 3 کلونو ځنډ وروسته 13 ورځ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په حضور سره پیل شوې. د دې بند د پروژې مسؤلین وایي چې د پاشدان بند کار تر 80 سلنې زیات مخته تللی او په پام کې د 110 میلیون ډالرو په لګښت سره تر 1 کال پورې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. پروژه بین 80 تا 85% کاراش پیش رفته و در یک سال آینده انشالله تکمیل میشه و هزینه از 117 میلیون دلار است. له بل خوا ملا عبدالغنی برادر د دې بند پاتې کار په پرانیز غونډه کې وایي اسلامي امارت په بیلابیلو برخو کې ځان بسنې ته د هیواد د رسیدو لپاره کلک هوډ لري. اسلامي امارت د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ او د عمل نیت لري. څو یې په پایله کې هیواد د ځان بساینې په لور سوق شي. په تیرو 12 لسیزو کې د اشغال، جګړو، سیاسي او اقتصادي بېثباتي، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکي نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی برادر همداشان ټینګار کوي چې دمګړۍ په هیواد کې کورنیو بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد خودکفا کېدو، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو ترڅنګ له طبیعي سرچینو څخه هم درسته استفاده کیږي او په دې برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده شوې ده. د هرات یو شمېر اوسیدونکي هم په هیواد کې د لوی اقتصادي پروژو له پلي کېدو هرکلی کوي. زمینه کار حل میشه، مشکلات کمابی حل میشه. از دولت خواهشمندم که این پروژه‌های کلان افتتاح شه که مشکلات مردم حل شه. منفعت زیادی داره. مردم ما که به فقر و بیچارگی به سر میبرن از این حالتی که دارن بیرون بشم، آش امیدنی برای مردم پیدا میشه. این حالت مردم شما خود شما نزدیک ببینیم که او نبود که بخورم چی جا که به کشت و زمین و زراعت خوب برسونم. د پاشدان بند د هرات په کوروخ ولسوالۍ کې موقعیت لري او شاوخوا 450 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي چې په بشپړېدو سره به د 14 هکتاره کرنیزې ځمکې خړوبولو ترڅنګ 2 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي.